اما باغداران توانایی اقتصادی آن را ندارند تا با استفاده از چاه عمیق درختان باغ خود را آبیاری کنند. امسال با کم شدن آب در بند دهله دهقانان مجبور شدند از چاه‌های عمیق استفاده کنند، اما همه آنان این توانایی را نداشتند. به همین دلیل در حاصلات انار در باغ‌های قندهار کاهش چشمگیری دیده شد. باغداران میگویند آب بند دهله زمانی قطع شد که باغ‌هایشان با آب کافی نیاز جدی داشت. په مطلقه توګه داسې بیا وخت پر موږ وچ کړلې چې زموږ سره ډېره جفا اول دولت کړې ده. دولت په دې کړې ده چې زموږ انار د میزان په میاشت کې په مطلقه توګه اوبه غواړي. دوی په پسرلي او په دوبي د اوبو سره ډېره بې پروایي کوي. اوبه خلاص کړي، تاریاک په پاخه کې، غنم په پاخه کې، انګور پاخه شي، زموږ د انارو وخت راشه او بخلاص شي. دا اوبه پر موږ باندې هغه زموږ د حاصل وخت وو، پر موږ باندې وچ کړلې. چې وچ سول نو خو یا د زور د لارې یا د بلې لارې یا د بلې لارې چې دا باندې وچ کړلې. نو زموږ دغه اصول دی، هغه اصول مو لاړې پر نیمه باندې سوداگر پکش کٹ کورس و باغوالا کٹ کورس. و اما مسئولان ریاست آبیاری قندهار میگویند آب بند دهله به طور طبیعی کم شده و به دهقانان آب کافی نرسیده است. تاریخ پوری لا درغنداو و می کانال ته او بد الکری و جریان د لوت قسم د پردندو دمان باندې وچسولې، خو لیکن درغنداب د انارو د پارمو یو لس ورځې اضافه او ورکړه. بیا هم چون چې انار واکشن د اخرب د میاشتې تر پای پورې اوبو ته ضرورت لري. موږ متاسفانه په بند کې کافي اندازه اوبه نه درلود، فقط یو 4 متره پاتې شول چې هغه نو هیڅ د الکیدو وړ نه و. په دې خاطر سره اوبه ژر بندې شولې. سرکال بند دهله در اصل 50 متر ارتفاع دارد، اما حالا بیش از 20 متر آن را رسوبات پر کرده. به همین دلیل بند دهله که یکی از منابع مهم آب در ولایت قندهار است، آب کافی برای آبیاری کشتزارها و باغ‌های این ولایت ذخیره کرده نمی‌تواند.